بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیا هم روحانیت صافی د پښتو مضمون د جوزا د میاشتې د 5م ټولګي چې د اونیو په حساب 11مه اونۍ او د 11مې اونۍ لومړۍ برخه ده ستاسو په چوپړ کې یم. زموږ د 11مې اونۍ د لومړۍ برخې موضوع ده ښه خواړه چې 23مه او 24مه صفحه ده. زموږ د لوست موخه دا ده چې باید د ښه خواړو لوست تاسو په سمه توګه ولولئ، ولیکئ او د ښو خواړو په ګټو او ارزښت پوه شئ. پایله یا نتیجه مو دا ده چې تاسو باید تل یو پاک او ګټور خواړه په یو منظم مهالویش سره وخورئ او نور هم وهڅوئ چې تل هغه خواړه وخورئ چې بدن ته ګټه ورسوي، نه زیان. او ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر لوست د چاپیریال په هکله و چې موږ تاسو ویلې چې چاپیریال څه ته وایي. چاپیریال زموږ د اوسېدو شاوخوا سیمې ته وایي، او که چیرې موږ خپل چاپیریال پاک وساتو او که په کومه سیمه کې چې موږ تاسو اوسېږو هغه پاک او سمسور وي، نو هلته به ناروغي هم کمه وي. او نو موږ ته لازمه ده چې خپل چاپیریال پاک وساتو. دا موږ تاسو په تیر لوست کې وویلې. او ورپسې راځو خپل د نوي لوست موضوع ته. اتم لوست ښه خواړه. درس 8 غذای سالم یا غذای خوب یا غذای مفید. ټول پخیدونکي خوراکي شیان باید لومړی په پاکو اوبو پریمینځو او بیا یې پاخه کړو. تمام اشیای غذایی که پخته میشه را اول باید با آب پاک بشوییم و بعد از او پخته کنیم. خام او پاخه سابه بدن ته ډیره ګټه رسوي. سبزیجات خام و پخته به بدن بسیار فایده میرساند. خام سابه باید تر خوراک د مخه پاک او بیا وخوړل شي. سبزیجات خام باید قبل از خوردن پاک و بعد از او خورده شود. دا کار به د بدن یو شمیر اړتیاوې پوره کړي که این کار یک تعداد از ضروریات بدن ما را پوره می سازد. زمون بدن بعد ناروغیو په مقابل کې له ډیرو میکروبونو څخه خوندي پاتې شي. بدن ما در مقابل امراض یا در مقابل بعضی از امراض و میکروب ها در امان می باشد یا محفوظ می باشد. ښه خواړه هغه دي چې بدن ته ګټه رسوي. غذای خوب عبارت از غذایی است که به بدن فایده می رساند. مونږ باید یوازې یو ډول خواړه هر ورځ ونخورو. ما باید فقط یک نوع غذا را هر روز نخوریم، یعنی باید هر رقم غذا را بخوریم. په دې لوست کې مونږ ته نوي لغاتونه دي. اول، ښه خواړه یا ښه خواړه غذای سالم. پخیدونکي پخته شده یا پخته شونده. شیان اشیا. پریمینځو بشوییم. شمیر تعداد. اړتیاوې ضروریات. خوندي محفوظ. هر ورځ هر روز. ګرانو زده کوونکو، نو تاسو پوه شوئ چې موږ باید تل پاک او منظمه خواړه وخورو. هغه خواړه وخورو چې زموږ بدن ته ګټه رسوي. او په خپل تقسیم اوقات کې باید مختلفه خوراکي شیان ځای په ځای کړو. داسې نه چې تل یو ډول خوراکي شیان وخورو، په دې چې زموږ بدن هر رقم یا هر ډول خوراکي توکو ته اړتیا لري. او زموږ لوست پای ته ورسېده. ګرانو زده کوونکو، کورنۍ دنده مو یا کارخانګي مو دا ده چې د ښه خوړو د ګټو په هکله باید یوه مقاله ولیکئ او لوست د دري معنا سره زده کړئ، لغاتونه یې حفظ کړئ او هم لغاتونه یې په جملو کې استعمال کړئ. او ګرانو زده کوونکو، د تمرین او د ارزیابي ورقه چې تاسو سره کار کیږي هغه هم باید تکرار کړئ، په دې چې په امتحان کې شامله ده. او زموږ د نن ورځې لوست همدلته پای ته ورسېده. له پاملرنې نه مو مننه.